هیوادوالو تاسې ګورئ چې زموږ هغه کوچني کوچني خویندې دلته په بټیو کې او ګورئ چې تاسې خښتې اچوي. دغه عمر زموږ د دغه خویندو د زده کړو دی چې باید دوی زده کړې وکړي تر څو پورې د افغانستان لپاره د خدمت مصدر وګرځي. خو متاسفانه چې دلته ځینې داسې کورنۍ ژوند کوي چې نشي کولی خپل زده کړې پر مخ یوسي او د خښتو په بټیو کې صرف دغه لورګانې نه د دې دا زامن هم کار کوي او په خپله دوی هم کار کوي. تاسې وګورئ دا زموږ هغه کاکا دی چې دغه خوراکي والد صاحب دی دی هم کار کوي دلته. دا هغه کاکا دی زموږ چې دا دغه خوراکي والد صاحب دی هم دلته کار کوي. تر څنګ زموږ دا نور ورونه تاسې وګورئ زموږ هغه وړوکی ورور دی خواشه لږ ماته لږ وګوره زمونږ هم چې تاسې ګورئ چې د زده کړې د برخې څخه بې برخه پاتې دی او تاسې ګورئ چې دا هم کار کوي او د خښتې په اچولو باندې بوخت دی. الله دې ورحمیږي په افغانستان باندې، الله دې ورحمیږي زموږ او ستاسې په دې ټولو کوچني کوچني ګلالي ګلالي ماشومانو باندې.